بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ګرام کتونکو، تاسو ما سره ګورئ حسن صاحب او نن ډېر اهم موضوع باندې خبرې اترې کوو. نن اهم موضوع دا ده چې افغانستان مستقبل به اوس څه وي، ولې چې دا ګنګوسې یا دا خبرې خو موږ الریډي کولې، خو اوس ځینې خبرې اوس په ښکاره باندې شوې چې هغه ښکاره دغه شوې چې څنګه د افغانستان امیر دی وخت کې امارت اسلامي شیخ هیبت الله صاحب چې کوم اخوند صاحب چې کوم دغه سټیټمنټ اوس راغلی دی خو تازه خو اوس چونکې پریشر راغلی دی، نو اوس افغان ګورنمنټ دا وایي چې دا زوړ سټیټمنټ دی. خو دا د تېرې جمعې یو خطبه وه، په هغه کې دغه باقاعده په کندهار کې چې کوم دی دغه یو آډیو چې کومه راغلې وه، بیا افغان چې کوم خپل سرکاري هغه دی چینل باندې او بلکې چې کوم هغه ګورنمنټ ترجمان دی باقاعده هغه جاري کړی هم په باندې ایکس باندې چې کوم ټویټر و، بیا پریشر چې راغله ور باندې نو هغه آډیو لیکا آډیو په حواله سره خبره کوو. آډیو دا وا چې ډېر خطرناک بیان هم دی چې هغه خلاصه دا ده چې تاسو آډیو وسط کو خو تاسو کې شي ورېدلی ډېر کسانو چې کې دا ښکاره ویل شوي چې یو خو کم دغه امریکا سره یا کم د قطر معاهده وه، یو خو هغه کلم خلاف ورزي هم دا ولې چې کې کم نکات ابو حسن صاحب سره ډسکس کوو. خو آډیو کې دا ویلي دي چې غټې خبرې تاسو ته کوو. یو خو دا ویلي چې کم اسلامي نفاذ دی هغه مونږه عملي راولو، مونږه د امریکې نه یورپ نه بل نه یریږو او مونږه په خپل نظام خپل چلو. په کې دا ویلو چې کوم لکه زنا په تور کې نیول شي زنا دي یا سړي دي هغه به سنسار کولی شي لکه څرنګه اسلام یو شریعت کې دی او همدغه شانتي نور چې کومې خبرې دي د اسلام یو شریعت کې لکه تیر ګورنمنټ په طالبانو کې هغه خبرې ښکاره کړې شوي دي. ورسره دا ویل شوي چې موږ څنګه شل کاله یوش کاله جنګېدو داسې شل یوش کاله نه زیات نور هم جنګېدی شو او موږ د هغه په کې نشو راتلی او نور هم داسې سختې خبرې راغلي. دا ولې راغلي دي او دا په څه توګه باندې راغلي دي؟ یو که تاسو ګورئ چې د اګست دغه چې پوره کېږي نو 3 کاله هم پوره کېږي. حسن صاحب تاسو د ولف قطر معاهدې دغه چې کوم آډیو راغلي ده اوس تاسو د افغانستان مستقبل یا د خاص کر د طالبانو حکومت مستقبل څه ښکاري او قطر معاهدې کې څه ګوره یو لومړۍ خبره خو دا ده چې افغانستان د کله نه امارت اسلامي حکومت جوړ کړی او تاسو د افغانستان پته ده، یو خو یې نړۍ باقاعده په رسمیت باندې مني هم نه اوسه پورې بندیزونه پې ډېر زیات دي، تجارتي مختلف بندیزونه پې ډېر زیات دي. د دې مشران چې کوم دی په باقاعده توګه سفرونه لا نشي کولی. په داسې وخت کې داسې بیان راتلل. قطر معاهده خو دا وایي چې د افغانستان د جګړه ختم شوله، اوس چې کوم دی امارت اسلامي دوی خپل حکومت جوړ کړو او دوی به اوس د افغانستان خاوره دې ته نه پرېږدي چې هغه د بل هېواد خلاف کې هغه استعمال شي. یو پکې دا دغه بل دا دی چې دوی د چا خلاف چې کوم دی څه دغه نه لري او دوی به د ټولو انساني حقوقو خیال ساتي، د میډیا ازادي، مخالفینو سره ښه چلند، زنانو په حقوقو په حوالې سره دې ټولو باندې دوی یو کمټمنټ کړی. نو دا بیان چې کوم راغلی دی چې یاره موږ به اوس دوباره هم هغه چلند چې کوم امارت اسلامي ړومبی و په 90s کې چې هغې کې ښځو له کوړۍ وخل، په درو وخل، په دغه باندې هغه خپل قسمه د دوی چې کومې سزاګانې دوی دغه کوي په هغې حوالې سره وي چې هغه به مونږ اوس دوباره امپلیمنټ کړو. بله دا ده چې هغه به که د چا دا خیال وي چې 20 کاله جنګ مونږ وکړو اوس نور مونږ جنګ به نه کوو، 20 کاله به مونږ نور جنګ کوو، اوس د چا خلاف په جنګ کې دا هم یو کنفیوژن دی. بل دا دی چې زموږ علما په دې ټول متفق یو چې مونږ به جمهوریت نه منو. مه منه جمهوریت، لکه دا جمهوریت څه د قرآن دغه نه دی، خو د هغې دا دی چې بیا د نړۍ سره تلل چې دي د دې یو خپل دغه دی تا چې کوم سیسټم راولې، خو د هغې چې دا کوم بیان دی نو هغه جنګجویانه بیان دی یو قسم له او داسې ښکاري چې یاره لکه افغانستان د تېر 3 کاله 2.5 کاله چې دوی کوم دغه وکړله نو د دوی نه څه فرق پکې نه دی راغلی. دې کې لکه اوس موږ ګورو چې لکه قطر معاهدې کې دا هم ګورو چې دا عبوري حکومت وي، بیا به دوی خپل لکه یو وخت پورې به شي، بیا به دا څومره نور ګروپونه دي هغه به ټول شاملوي او یو اجتماعي غوندې حکومت په جوړوي. په هغه کې هم دا دې معاهدې خلاف ورزي ده. بلکل لکه تاسو ته ما ووایي چې دغه خو پکې ذات خلک به دغه ماپ کړی وي، خو د زنانو سره چلن، مخالفینو سره چلن، د نړۍ سره چلن. بل دا دی د افغانستان خاوره د دهشتګردو نه پاکول دا د دوی ذمهواري ده.
اوس په روس کې حمله کیږي، پاکستان کې حمله کیږي. تیر ورځ د امریکایي جرنیل چې دا بیان راغلی چې یاره داعش یا SKP چې کوم دي دونه مضبوطه ده چې دا د افغانستان د خاورې نه په امریکا باندې حمله کوي شي. اوس مولانا صاحب لا یا شیخ صاحب لا پکاو چې په دې خبرو باندې راغلی کړی وي چې افغانستان یو پرامن هیواد دی چې د جګړې دغه نه لري، نه جګړه کوي، هغوی امن غواړي، ټیک ته اسلامي شریعت غواړي. هم د اسلام دغه په چوکاټ کې یو دا د افغان انټرپریټیشن، یو دا د لکه په دنیا کې 40-50 ملکونه نور مسلمان ملکونه دي. نو زه دا یم چې هغه خو لاته چې کوم وایي چې یاره ټول شمولیتي نه خو اوس هغوی وتې دي، هغه د هغوی د شعورونه ویلي چې دوی وایي چې آل انکلوسیو ګورنمنټ وي، یعنې د ټولو په شریکه حکومت وي. هغه خو اوس هغوی مني نه، اوس خو د ښځو حقوق هم نه مني، مخالفین هم نه مني. او دا دی چې لکه اوس دی وخت کې لکه دا اګست به دا 3 کاله پوره کیږي، 3 کاله پوره کېدو پورې لکه دا اندازه ده چې کم د قطر معاهده دا یو د آډیو بیان باندې خبره کوو. اوس دغه آډیو بیان یا دا چې کم منځریام راغله ده یا دغه کم موقف راغله ده، نو دې سره دا ښکاره ښکاري چې افغانستان یو خو مختلف نړۍ لکه هغه شانتي اکسپټ نه کړ، او بل لکه اوس پاکستان کې یا په نور ملکونو کې کوم سفارتي لږ ډېر تعلق دی، چین شو یا ازبکستان شو یا نور کوم نړۍ کې دو خپل سفیران لږ شانتي او خو هغه شانتي هغه منل چې کوم څنګه وایي چې په سرکاري توګه باندې هغه شانتي لا ګراوند نه راغلي. څه کېدای شي چې آیا افغانستان حکومت صحیح یا اوسره تعلقات یا نه منلو باندې دغه دوباره فرستریشن کې راغلل او اوس په هغې بیا خپل زوم کې راځي؟ ګوره دغه خو امکان شته دی چې دنیا بیا وګوري چې د کومې طریقې سره افغان امارت اسلامي یا طالبان حکومت کوي، نو دې سره د انساني حقوق، د افغانانو حقوق، ځکه چې ډېر لوی افغان طبقه چې ده د ملک نه بهر د په لکونو باندې او هغوی باقاعده دې خلاف دا کمپین هم چلېږي چې موږ هم انسانان. لکه اوس د آډیو باندې راځو چې آډیو باندې کمپین چې کوم و هغه ټول افغانانو کړی دی، نو ځکه دا آډیو چې کومه دا ډیلیټ کړی شوه او خپل پیج نیم لري کا، ټي وي چینل نیم لري کا، او په دې باندې هغې موقف چې کوم راغلو هغه هم الټه ده. نو هغه وایي چې دا زړه ویډیو او که زړه هم وه خو هغه خبرو نه پته لګي چې هغه وایي چې یاره څرنګې کابل کې زموږ یا کندهار کې څو صوبو کې زموږ دا حکمراني یا دا په دې باندې نه ده ساره مخکې به موږ تګ کوو او دغه چې کوم اسلامي نظام نفاذ دی دا به موږ په لکه هغه خو نړۍ ته پیغام ورکوي چې نړۍ ته موږ کوو. لکه دغه شانتې په هغه باندې بیا چې څومره د دې اګینسټ هغه راغلي دي هغه ټول افغانانو راغلي دي. نو ځکه دغه آډیو چې کوم هغه خو دا وه چې فرض کړه دا د دوی که دوی غواړي چې دا د دوی د امیر بیانونه لومړی به دا دوی اپلوډ کوه، د افیشل دغه نه به دا نه اپلوډ کېده. اوس چې دباو راغی دوی دا لر کړه، دې مطلب دا دی چې دننه په طالبانو کې یا امارت اسلامي کې دننه هم داسې خلک شته چې هغه د امیر د دې فیصلو سره یا د هغوی د دې رای سره متفق نه دي. نو بهر چې کوم افغانان دي پاکستان کې دي لکه 50 لکه، خو پاکستان کې داسې په لکونو باندې په نوره نړۍ کې، په اسلامي نړۍ کې، مغربي نړۍ کې، امریکا کې، په استرالیا کې په لکونو باندې افغانان دي. نو هغوی له ما په خیال دا یو ډېر د هغوی د رد عمل چې و دا یو فطري رد عمل و، او د دې د وجې نه بیا چې کوم دی د کابل انتظامیې هغه دغه لرې کړل او هغه په ټي وي باندې یا په میډیا باندې په هغې باندې په ډسکشن هم یو قسم لا پابندي لګولې. خو داسې کې دا کنفیوژن دی چې کندهار یا کابل، لکه اصل میشنګري خو کندهار ده، کابل خو یو نوم هغه کېږي، کابل باندې خو سټیټ هغه کېږي، خو اصل چې کوم امیر صاحب هم ناست هغه په کندهار کې ده، هغه شانتي میډیا چې کوم هغه د هم نشته ده، بالکل یو ملا عمر شانت سټایل جوړ کړی ده. اوس په دې وخت کې صورتحال کې چې کوم اوس پاکستانانو هم چې کوم د اختر نه پس د افغان کډوالو خلاف یو ایکشن پلان خبره کوي، په داسې صورتحال کې چې کوم حالات لیدای شي، آیا افغانستان دپاره اوس کم سچویشن دی او خلک ولس چې کوم دي زیات پریشانه دي؟ ګوره افغان ولس یو ډېر زه به ووایم چې بدنصیبه ولس دی. د تېرو 40 کالو نه په جګړه کې دي خپل مشران یې دا رویه ده چې هغوی بالکل دا خیال نه کوي چې د افغان ولس دې وخت کې د هغوی څه حال دی، د غربت سطح ته وګورئ، د صحت مسلو ته وګورئ، د معیشت مسلو ته وګورئ، د دنیا سره د چلن خبرو ته وګورئ. نو دا ډېره لویه بدقسمتي ده او زما په خیال پر روان وخت کې به اشفاق افغانستان باندې د حالات نورم خرابېږي، ځکه چې دا ملکونه به هم د سیمې ملکونه به هم ته خفه کېږي، نور نړیوال ملکونه به هم خفه کېږي. اوس که د چین کوم دا دي چې دا کوم بیان دی چې دا چین وګوري، دا روس وګوري، دا نور نړۍ وګوري، د هغوی به څه دغه. نو زما دا خیال دی چې یاره دې سره دوی له پکار دي چې لمبې مسله لمبې دغه د افغان ولس دی
د هغې نه پس چې ته څه کوې نو چې ولس سره لږ ګزاره لکه اوس تېز ځل زه د امبیسي ته هم لاړم، ما تاسو ته ما ویلي وو چې ټویټ مې کړی، ورباندې بیان مو ورکړی و، څه افغانانو ورباندې کمنټس هم راغلي وو، بیا ما سره رابطې هم شوي. لکه د اوسه پورې چې کم افغانان پاکستان ته راغلي، هجرت یې کړی دی یا غبار تک ته ځي، هغو ته ډېر سپک په نظر باندې ګوري. موږ دا لږ شان د امبیسي صورتحال نه ولیدل دي، لکه چې کم وایي چې د افغانستان نه خلاف یو قسم هغې ګڼي، حالانکې کم افغانان دي دا متحد کېدو کې د اوسه پورې دا هم ناکامه شوي. په دې باندې تاسو لکه اوس یو کس دې وخت افغانستان نه هر سړي ته کوشش کوي چې د افغانستان نه ووتلی، لکه غیر بنیادي دغه دا ده. اوس چې ستا خپل ملک عزت نه نو ظاهره خبره د نړۍ به تا سره بیا څنګه اوس په لکونو افغانان چې دی هغه په پاکستان کې دی امبیسو ته تاسو ته پته ده، خلک ته پیسې هم واخلي او دغه ځکه چې هر قسمه خلک شته دي که نه، نو دا په یو ډېر لوی مصیبت کې دي. څنګه چې تاسو ته ما شروع کړي ویل هغې بنیادي وجه دا ده چې دې ټیم کې لیډرشپ له پکار چې په دې خبرو باندې توجه ورکړي. هله به ته د بل چا نه لګي. بیا که پاکستان دا فیصله اوس کړې ده که چېرې فرض کړه په دې باندې ورسره طالبانو سره خبرې اترې ونه کړلې، نو دا به بیا افغانانو ته یو ډېره لویه مسله مخې ته راځي. لکه دا اوس اخري په باندې سوال راځو حسن صاحب چې مستقبل تاسو څه ګورئ د افغانستان که دا شانې صورتحال وي نو یو بیا تاسو لیدی شي چې افغانستان باندې یا څه صورت باندې یا څه صورت باندې دا جنګ مسلط کېدی شي. زه دا خبره کوم چې د دې نه دا پته لګي چې د افغانستان حالات چې کوم دي دا د ښه کېدو نه دي، د بده قسمت او نه به د دوی سره نړۍ چې کوم دی د نړۍ سره د دوی چلند چې کوم دی په هغې کې به څه بهتري راشي. او د دې چې دا نه کېږي نو افغان ولس په زورلي کېږي، افغان ولس غربت پسې واقعېږي، تجارت پسې واقعېږي او بیا به دا جګړو طرف ته ځي، مخالفین به مضبوطېږي، چې دي طالبان ناکامه شي په امنیت کې، خلکو ته د ژوند په ښه کولو کې، ژوند اسانتیاګانې ورکولو کې ناکامه شي، دا به بیا جګړو ته ځي. نو افغانستان د خدای دی ولا بس دلته کې د خدای نه به دعا کوو. ډېره مننه حسن صاحب. ګران کتونکو زموږ مختصر شان دي تجزیه نه تاسو به هم لږ ونې دغه څه اخذ کړي وي، لږ معلومات تاسو سره شیر کوو په دې حوالې سره چې موجوده صورتحال کې افغانستان چې کوم معاملات دي هغه ټیک نه دي او ولس لپاره ډېر زیاتې پریشانیانې مخې ته دي. که یو طرف ته ولس که دلته پاکستان خبرو کو دلته ادارونه تنګ دي، ولې چې هغو سره یا پاسپورټ یا چې کوم دی شناختی د ویزو پرابلم دی، ویزې ورسره نشته، غیر چې کوم دا 2021 کې راغلي زه هغه خبره کومه چې کله دا طالبان حکومت جوړېدو په هغه ټایم کې یو خو زړه دي هغو ته مشکلات پریشانیانو کې ګیر دي. خو په داسې صورتحال کې چې کوم اوس افغانستان صورتحال وضع کېږي لګیا ده، تر اوسه پورې یو خو نړۍ کې نه دي قبول کړي شوي، هغه سفارت کړي تلوکات چې کوم هغه نه دي بحال کړي شوي او ورسره هغه خپل افغان هغه بالکل په ښکاره شو دي یو بیان نه چې کله په دې باندې مخالف بیانونه راغلل، ډېر سخت سټیټمنټ اسلامي کوم شرعي نفاذ دی ټیک ته هغه یو په طریقه باندې په کار ده. اسلامي ممالک نورم څنګه حسن صاحب خبره وکړه چې شته سعودي عرب دی، انداشي قطر دی، نور دي هغه د خپلکي ایران نقشه د خپلکي نور داسې هغه د خپلکي پهله اړومبی شی کم دی هغه ولس دی او ولس چې کوم دی ته اوسه پورې هغه متحد نه کړی بل نه کړی شو. بل طرف ته چې کوم لکه دو معاهده وه چې کوم د مخالف ګوندونه دي هغه به هم یو اجتماعي صورت باندې راولي او دغه به کال کې خپل پروسس پر مکملوي، په هغه کې هم ناکامه شول، په هغه کې هم هغې مخالفت وکړو. اوس مخالف کوم صورتحال دی افغانستان بیا یو دس طرف ته روان دی چې یقینا چې بیا به پاکستان باندې هم پریشر راځي چې پاکستان اوس کوم مناقصه سفارتکاري تعلقات یا نور کوم هلې ځلې کوي یا دغه ولس سره کوي، نو یقینا چې بهر نه چې کوم پریشر دی نړیوال پریشر چې کوم دی په پاکستان باندې هم تاسو موجوده صورتحال کې ګوري چې هغه ورباندې زیاتېږي او بیا دغه ټینشن چې کوم دی عام ولس ته غریب خلکو ته رسي. نو ډېر ملګري چې کوم سوالونه دي یقینا په دغه ویلاګ کې به هغو ته اندازه شوي وي چې صورتحال اصل کې دی څه، صورتحال کم طرف ته روان دی، ولې چې څو پورې دغه لیډرشپ وي یا دغه چې کوم موږ ورته ویلی شي چې دغه طالبانو کوم حکومت یا عبوري حکومت جوړ کړی دی، تر اوسه پورې عبوري حکومت خلک دا تسلیموي. لکه نړیوالې ادارې په خپله باندې لکه اوسه پورې په هغه کې څنګه تاسو ته مخکې ویلا کې ویلي وو چې ګروپونه یو ګروپ نه دی
څو ګروپونه دي لکه حقانی نیټورک دی د کې بیا د چې کوم ګل بادر نیټورک دی نور ګروپونه دي پکې هغه ګروپونو مخالفت هم شته لکه چې کوم امیر دی هیبت الله امیر صاحب هغه د ټیک ته هغه خو یو سترانګ هولډ لري خو ورسره مخالف سمت کې که تاسو ګورئ سراج حقاني صاحب یا نور داسې حقاني نیټورک چې کوم دی هغه کې مخالفت کول کر هم سامنے راغلی هغه هم تاسو مخته صورتحال کې به تاسو سره وقتاً فوقتاً ځایرو او دغه صورتحال له وجې عام ولس ته ډېر زیات مشکلات دي عام ولس پریشر چې کوم دی هغه دی نشي برداشت کوی هغه تاسو ښکاره د آډیو نه مو لیدلو ولس ته اوس بیدار شوي دي نو ولس ته هم پکار ده چې په دې وخت کې اجتماعي سوچ وکړي او دغه نفرتونه چې کوم خوارېږي بیا خاص کار د سوشل میډیا باندې یا چند سوشل میډیا باندې که تاسو ګورئ ډېر زیات مشهور شوي دي ځان یې جرنیلان جوړ کړي دي یا نور جوړ کړي دي او هغې د خبرو ته سوچ نه کوي چې عام ولس غریب ولس ته په د مو خبرو باندې څومره اثر غورځېږي نو دغه خبرو باندې مونږ وایو چې یقینا تاسو به هم نظر اچوئ مونږ به هم نظر اچوو او الله دې وکړي زموږ اسلامي ملک نه علاوه زموږ نړیوال ګاونډیو هېواد سره سره زموږ قسم پوله شریکه پولی سره زموږ افغان چې کوم افغان ورته ویلی شي ټول افغان یو افغان پښتون یو بیلټ دی غټ اکثریت لري نو الله دې نو وکړي چې بیا هغه مشکلاتو سره مخ شي مونږ دې هغه سره تاسو نه تمام لرو چې زموږ دغه چې کوم یوټیوب چینل دی دا نوی مې کړی دی په دا سبسکرایب کول او بیل آیکن بټن چې کوم دی هغه کوم ول شي هغه هم ورسره کوي چې تاسو ته نوی ولاګ یا نوی کوم معلومات وي هغه مخې ته راځي مننه